بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. تیر درس ملګرو زمونږ ستاسو سرچ باکس، رن کمانډ او ایډرس ټولبار ترمنځ فرق کولو هغه موږ فل ډیټیلز سره ویلي وو. راځئ ملګرو نن سټارټ مینیو ته راځو. سټارټ مینیو کې آل پروګرامز ته راځو او په دې کې ملګرو اکسیسوریز دې کې ما سره پروګرامز او کمانډز دي. دا به انشاءالله تعالی موږ تاسو فل ډیټیلز سره وایو. صحیح ده ملګرو. راځئ نمبر 1 سره کالکولیټر دی. ګوره ملګرو کله چې زه کالکولیټر باندې کلیک کوم نو دا ماته اوپن شي. زه کالکولیټر د ډیرو طریقو نه هم راوستلی شم. وینډوز بټن آر پرس کوم، رن کمانډ راولم، دې کې کیلک ورته لیکم. چې کله کیلک ولیکم ماته کالکولیټر اوپن شي. له دې څخه وروسته ما سره ایډرس ټولبار دی. ایډرس کې تاسو ولیکئ، سرچ باکس کې تاسو ورته ولیکئ، یا دلته راځم فار ایگزامپل دلته تاسو ورته ولیکئ کیلک. صحیح ده، تاسو ته اوپن کیږي. ها زه رالم او ماغه ځای ته سټارټ آل پروګرام اکسیسوریز کالکولیټر. دا چې کله ما راوست ملګرو دې باندې تاسو الریډي پوهیږئ، خو دې کې چې کوم رازونه دي او دې کې چې کومې پټې خبرې دي په هغو باندې تاسو نه پوهیږئ. فار ایگزامپل ما ولیکه 7 ډیوایډ بای 5، ماته دغه عادت راکړه. دې باندې خو تاسو پوهیږئ ملګرو چې دا جمع ده، منفي ده، ضرب، تقسیم دی، خو دې کې دغه درې خبرو باندې تاسو نه پوهیږئ. سی سی ای ان this one سی کلیر تاسو ته ورسه کلیر کی. فار ایگزامپل ما ورته دا ولیکم، دا مې فار ایگزامپل پلس که 20 مې ولیکه. زم فار ایگزامپل دا هر سره ته کلیر کا، سی باندې کلیک کا، تاسو ته به هر څه کلیر کی. بل خبره مثلا ملګرو سی ای ده، صحیح شو سی ای. فار ایگزامپل دا ما ولیکه 750 پلس 250. زه ورته وایم هغه اولینی عدد چې کوم ما لیکلی هغه صحیح دی، اوس چې ما ولیکه دا غلط دی. صحیح شوه. دغه د کلیرینګ دپاره به تاسو راځئ سی ای باندې به کلیک کوئ. کله مو چې سی ای باندې کلیک کړه تاسو ته دغه موجوده چې ته ایډیټینګ پکې کوې دغه عدد درته کلیر کړه. فار ایگزامپل ما 40 ولیکه، زه ورته وایم چې دا 40 نه دي، دا 140 دي. نو صفر چې راته پاکې صفر دا به څنګه پاکې؟ تاسو به راشئ دې بټن باندې به کلیک کړئ، تاسو به 1 کلیک کړئ. صحیح ده ملګرو. ها له دې څخه وروسته ملګرو زه راځم ویو ته. ویو کتلو ته وایي. زه یم دا کالکولیټر په کوم شکل کې وګورم؟ سټینډرډ شکل کې، ساینټیفیک، پروګرامر، سټیټسټکس. هر یو سره بل ته شارټکټ هم ورته ورکړي دي، آلټ 1 آلټ 2 آلټ 3 آلټ 4 او داسې نورې. ساینټیفیک شکل کې راته وښایي ملګرو. دا ساینټیفیک په شکل کې شو، ساین، کوساین، ټانجانټ، کوټانجانټ. صحیح شو. دا هرې خبرې ما دلته موجود دي. راډین، ګراډس، ډیګریز. یا زم فار ایگزامپل پروګرامر کې راته وښایه. پروګرامر 01 چې ورته ویلی شي، هیکزا ډیسیمل، اوکټا، باینري. صحیح ده ملګرو. ویو تر علامه سټیټسټکس احصایي په شکل کې راته وښایه. احصایي سوالونه زه به دې کې حل کوم. نو هماغه طریقې ما دلته راوستلې او بټن یې راته راغلی. ویو تر علامه زم سټینډرډ راته وښایه، سټینډرډ شکل یې راته وښوده. ویو تر علم فار ایگزامپل هیسټري راته وښایه، مخکې ما کوم کوم کالکولیشن کړي دي، تا ته وایي چې تا دغه کالکولیشن مخکې کړي دي. صحیح شوه. زه ورته وایم فار ایگزامپل چې دې کې دا هیسټري راته مه ښایه، راشئ هیسټري نه کلیک ایسته که تاسو ته به هغه نه شو کېږي. بله خبره ملګرو ما سره ډیکټ ګروپینګ ده. ډیکټ ګروپینګ معنا دا ده، فار ایگزامپل تا داسې یو عدد ورته ولیکو، زه یم چې دغه د لوستلو نه بهر دی، یعنې زه دا نشم کولی چې دا زه بیل بیل کړم، هر یو راته درې درې بیل بیل کړه. ویو ته به راشئ ملګرو، ډیکټ ګروپینګ باندې به کلیک کړئ، هر یو یې تاسو ته درې درې کړه. صحیح شوه. اخر کې راته دا پاتې شو. ویو تر عالم ملګرو زه همداسې راته مه کوه، ډیکټ ګروپینګ نه کلیک ایسته کړئ، دا به راته خپل حالت ته راشي. بله خبره ما سره ملګرو هغه بیسیک یونټ کنورژن ډیټ کالکولیشن ورکشیټ ده. بیسیک معنا دا ده چې اوس خو بیسیک شکل کې دی. ویو تر عالمه یونټ کنورژن ته راته واړوه، یونټ کنورژن ته راته واړوم. صحیح شو. فار ایگزامپل زه غواړم چې واحدونه یو بل ته بدل کړم. رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې لینت. صحیح شوه. لینت کې مې څه ورته واخیست؟ فار ایگزامپل کیلومیټر، دلته مې فار ایگزامپل میټر واخیستو. 1 کیلومیټر 100 میټر کېږي. 1 کیلومیټر از اکول ټو 1000 میټر. 1 کیلومیټر فار ایگزامپل 100 غزه کېږي، یارډ به والې دومره غزه کېږي. یا فار ایگزامپل دا مې هم نه دی پکار، ټایم مې پکار دی. ټایم کې فار ایگزامپل ډے بدلوم، ډے څه ته بدلوم؟ هاور ته بدلوم. فار ایگزامپل 1 مې ورته ورکړو، 1 ډے 24 هاورس کېږي. فار ایگزامپل څومره منټه کېږي، یا فار ایگزامپل څومره سیکنډه کېږي، دا تاسو ته 1 by 1 شو کېږي او ښودل کېږي. یا فار ایگزامپل زه ورته ویټ ښیم. صحیح شوه. 1 کیلوګرام 100 ګرامه کېږي. صحیح شو. ته مې کیلوګرام ورته واچاو.
هلته مې فار ایگزامپل ګرام ورته واخیست یا مې ورته پاونډ واخیست پاونډ دومره پاونډه کېږي 1 کیلوګرام دومره پاونډه کېږي یا زه ورته وایم فار ایگزامپل 1 کیلوګرام 100 ګرامه کېږي تاسو به ګرام ورته والی صحیح ده ملګرو زه ورته وایم فار ایگزامپل دا راته مه شو کوه بیسیک راته شو کوه بیسیک شکل دلته ماته وښوده له دې څخه وروسته ملګرو ما سره ویو ته راځم ډیټ کالکولیشن دی ډیټ کالکولیشن دې کې ملګرو تاسو کولی شئ چې ډیټ کالکولیټ کوئ زه یم فار ایگزامپل یو کس غواړي خپل عمر پیدا کړي صحیح شوه لکه فار ایگزامپل یو کس چې دی هغه 2003 کال کې پیدا شوی دی اوس ورځې پورې دا څو کالو دی څو میاشتو دی څو هفتو دی څو ورځو دی صحیح شوه کالکولیټ باندې به کلیک کوئ تاسو ته ښایي چې دا د 1900 کالو او 2 میاشتو دی یا زه هم فار ایگزامپل دی په دې منت کې هم فرق شته دی دا مې ورته فار ایگزامپل واخیست تاسو ته وایي چې 19 کالو 2 میاشتو او 3 هفتو دی یا زه هم فار ایگزامپل دی که راته یو وروسته که صحیح شوه تا ته وایي چې 19 کالو 2 میاشتو 2 هفتو او 6 ورځو دی چې ټولې دومره ورځې په دنیا کې تېرې کړي دي بیا زه راځم فار ایگزامپل add or subtract days to a specified date دې معنا دا ده فار ایگزامپل دغه ډیټ باندې تا کلاس سټارټ کو دا کلاس یو میاشت دی زما ان ډیټ به کوم وي کالکولیټ والی this is your end date دا ستا آخري ډیټ دی ستا د کلاس ختمېدو یا زه فار ایگزامپل یو کال 2 میاشتې او 15 ورځې دی تاسو دلته ورته ولیکئ صحیح شوه ستا end date به دا وي دا ورځ به وي دا میاشت دا تاریخ او دا کال وي چې یو کال 2 میاشتې او 15 ورځې اوسي یا زه فار ایگزامپل دې نه دغه منفي کا فار ایگزامپل ما ورته څه واخیستو زه ورته وایم چې نن ډیټ نه 2 میاشتې ماینس کا کوم ډیټ راځي تاسو ته وایي چې نن نه 2 میاشتې مخکې دا ډیټ صحیح ده ملګرو دا ماته دا شو سودي معاملې دې کې کېږي مورتګیج انټرست ریټ وغیره وغیره ښه زه راځم ملګرو بیسیک مې واخیست ایډیټ معنا تغییرات زه راځم کاپي ته پیسټ ته هسټري ته ګوره کاپي معنا دا چې هغه به ماته کاپي کړي دا مې انتخاب کړه دا ته فار ایگزامپل کاپي کا چیرته پیسټ کې فار ایگزامپل زه ورته دلته راته پیسټ کا دلته راته پیسټ کړم زه یم فار ایگزامپل دا راته کاپي کا دا به کاپي کوي دلته راته پیسټ کړل ته بیا راته پیسټ کړي چې دوی شرکت هم تا دلته درکړي دي بیا راسره هسټري ده هسټري کې فار ایگزامپل زه ویو ته رالم دا هسټري ما راوستله زه یم دغه هسټري دا راته څه شی کا دا راته کاپي کا کاپي راته کا هغه هسټري دلته رالم فار ایگزامپل دلته راته پیسټ کا دلته بیا راته پیسټ کړي صحیح شوه زه یم فار ایگزامپل دغه هسټري نه ده دې هسټري کې تغییرات کوم تاسو به ایډیټ باندې کلیک کوئ یا F2 پریس کوئ F2 زه یم فار ایگزامپل دا راسره دومره دي صحیح شوه زه یم همدې حالت کې راته پرېږده ایډیټ هسټري ریکالکولیټ دی چې واخیست تاسو ته هغه خپل حالت کې راځي بل نمبر موږ سره ملګرو کینسل ایډیټ دی فار ایگزامپل تاسو ایډیټ ته راغلی دې کې تا دا غلط زه یم د هر څه خپل حالت ته راوله دا خو ما پکې غلط ولیکو تاسو به کینسل باندې کلیک کینسل ایډیټ کینسل شو بل ملګرو ما سره څه شی دی کلیر کنټرول شیفټ زه هم هر سره ته کلیر کړه دا کوم چې په هسټري کې پراته دي کلیر هر سره ته کلیر کړ ویو ته راشه هسټري نه کلیک کړه تاسو به خپل حالت ته راشي هیلپ ته راله ملګرو ویو هیلپ F1 دا ماته کالکولیټر په باره کې هیلپ راکوي چې کالکولیټر څه ته ویلی شي هغه ډیفینیشن تاسو ته لیکلی دی انفارمیشن تاسو ته لیکلی دي بیا راځو ملګرو دغه دا بټنې چې کومې دي دا څه کارونه کوي ساینټیفیک پروګرامر صحیح شوه دا هر یو ته وښودو تاسو ته هرې بټنې معلومات هم په دې کې درکوي بیا ما سره هیلپ دی فار ایگزامپل اباوټ کالکولیټر چې دا کالکولیټر کومه وینډوز کې انسټال دی کوم یوزر انسټال کړی دی کوم ورژن دی معلومات تاسو ته په دې کې ښودلي دي امید لرو ملګرو چې په دې باندې پوه شوي یاست دا موږ سره کالکولیټر که دا ویډیو مو خوښ شوي وي د لایک بټن پریس کړئ که زموږ چینل ته نوي راغلي یا سبسکرایب بټن پریس کړئ بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوي او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ والسلام